عزتمند پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زه چې کله معراج ته لاړم په ډیرو پیغمبرانو باندې ورتیر شوم په هغوی کې ابراهیم علیه السلام هم و. ابراهیم علیه السلام باندې می سلام واچو او هغې د سلام جواب راک او بیا یې راته وویلي چې زما له طرف نه په خپل امت باندې سلام وایا او ورته ووایه چې جنت چې دی دا دشت او بیابان دی په هغې کې بوټي او ونې کرل هغه سبحان الله دی او الحمدلله دی او الله اکبر دی. عزتمند څوک چې غواړي چې جنت کې ورته ښایسته باغونه تیار شي ښایسته د میوو ونې ورته تیار شي نو دا انسان دی خامخا د ورځې سل کرته سبحان الله وایي سل کرته دی الحمدلله وایي سل کرته دی الله اکبر وایي. بل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سبحان الله په جنت کې یوه ونه د خرما وکرل دي که غواړي چې په جنت کې درته د خرما او باغ تیار شي نو ته په دنیا کې سبحان الله زیاته وایا الحمدلله زیاته وایا الله اکبر زیات وایا نو الله عز وجل به درته په جنت کې یو ښایسته او مزیدار باغ تیار کړي.